ډېره مننه کوم چې په داسې حالاتو کې دوی د داسې هغه ته پاملرنه وکړه. موږ چې کومه د سجسټډ اعلامیه نکات دي نو د دې مکمل تایید کوو او موږ به ډېر زر تاسو چې کوم د خطونو حوالې سره خبره کړې هغه به د مزدور کسان پارټۍ د اړخه متعلقه ادارو ته دغه شي. بل مزدور کسان پارټي د ډي ان اے چې دا کومه مسله ده د دې مکمل غندنه کوي او دا ګڼي چې دا د راتلونکي وخت کې د دې نه یو ډېره غټه شخړه جوړېدی شي نو موږ د دې غندنه کوو. باقي کم چې د کاروباري او د جایداد حوالې سره کم خبره شوې ده نو موږ دا ګڼو چې یاره دا دې د قانوني شکل ورکړي شي او دې په ټیکس نیټ کې را دننه کړي شي چې څنګه انټرنیشنل قانون دی او دا د فارن انویسټمنټ وګرځولی شي. د دې نه علاوه موږ یو تجویز دې سره د شپږو تجویزو سره دا هم ورکوو چې نن پېښور های کورټ چې کومه فیصله ورکړې ده د افغان سټیزن لپاره چې کومو خلکو دلته ودونه کړي دي د پاکستاني زنانو سره هغوی ته د شهریت ورکړي د هغې لپاره د ټوس اقدامات وکړي شي او هغې له دې یو قانوني شکل او یو خپله لار دی جوړه کړي شي. بل کوم چې د صحافیانو حوالې سره خبره ده یا د موسیقارانو حوالې سره هنرمندانو حوالې سره خبره ده نو موږ کتلي دي چې په تېرو وخت کې د دې باندې ډېر هلته ظلم شوی دی. د دوی هغه کم موسیقي آلات چې هغه د پولیسو موږ کتلي دي نو هغې ته موږ دا ګڼو چې هغوی ته د سیف لاره ورکړي شي او دوی ته استثنا د ټول دغه نه ورکړي شي.